نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په مایکروسافټ آفیس او په پاورپوینټ پروګرام کې انسرټ ټیب او په انسرټ ټیب کې الستریشن ګروپ وایو. الستریشن ګروپ کې لپاره په الستریشن ګروپ شروع کوم دی لپاره زه نیو سلایډ اخلم، بلانک سلایډ چې کې موږ خو د شیپ شان انسرټ کولای سره راځم. دلته شیپس موږ تاسو په هوم ټیب کې هم ولست په دلته ډیټیل سره خو دلته اصل درس دی زیاده ځکه ځین ماته مخکې توی شین د درسونو کې تکرار راځي ځین ځانو کې راغلي کنه تاسو د کار اسانتیا لپاره اعظم دلته شیپ باندې کلیک کوم شیپ اخلي ورته هم دا رقم شیپ ماته واخره در کوم شیپ مو واخله ګوره شیپ یا شیپ فارمیټ کې ګوره دلته تاسو څه کوئ چې په نور شیپونه هم اخیسته شي. ګوره د هوم ټیبل ته هم یو هغه موږ ګوره راوسته ده دیګه ګوره چین شیپ دا شیپ نه اخلي بل شیپ کې دا کوم وخت کې مرول دي کې زه تغیرات راولم دي کې تغیرات راولم ورته وای مرات ده دا رنګ کا دا رقم ته آوټلاین ماته دا رقم تا کا دا رقم دا آوټلاین زه غټو دا مختلف دي تاسو په تغیرات راوړي ګور دا رقم ته ودی کې ته موږ ډېر تغیرات راوسته اوس که چې ته بل شیپ راولم هغه کې صد نور تغیرات راولم وخت نسی کنه ځم ګوره چین شیپ ته تغیرات یې همدای صرف د ډیزاین ماته بدل کا ګوره هماغه ګوره ډیزاین ماته بدل کا ګوره دا رقم تاسو بیا زم دې شیپ باندې کلیک کوم بیا راځم ګوره دې بل څه شي دی ګوره شیپ ټیب فارمیټ سره خلاصي ګوره دلته دې کې تاسو مختلف شکلونه هم ورکولای شئ ګوره کوم څه واخی هغه شکل ورکړئ شیپ چې دا دغه دا چې دا ګوره دې کې موږ رنګ نور شیان ورکولای شو مختلف رنګونه دې کې ورکولای شئ. زه راځم دلته یو بل هغه اخلم شیپ دلته هم دغه راځم دلته ګوره ګلاس جوړوم زه غواړم ګلاس جوړ کړم دا رقم ته ګوره دا مې جوړ کړ دلته راځم دلته وایم دا رقم هغه کا دا مې چې کنټرول ډي د کیبورډ څخه پریس کړئ دې بل فوټو کافي وکاږئ فوټو کافي چې وکړه دا رقم دا وړو کې کو دا رقم ته ګور دا رقم وړه کې کو اوس څه کوم اوس راځم دې لپاره اوس دې غواړم عکس پکې راولې نو دا ګوره د شیپ لپاره دی خو دا د لیکل لپاره ډیزاین کې استعمالیږي. زه راځم د شیپ فیل دا دلته راځم ګوره پکچر ته ګوره د سیسټم څخه اخلي کنه که سټاک دې څخه ورته یا آنلاین اخلي ورته د خپل سیستم څخه اخلم براوز ته ځم دلته راځم ما عکس چیرته د خپل د عکس ځای پیدا کی تاسو عکسونه چیرته دي زه راځم دلته ورته ما ډیسکټاپ کې ما سره عکسونه د فوټو په نوم باندې هم چې اوپن ګل دا وګورم ما د خپل خوښ عکس راوالي زه ورته هم دا عکس اوس هغه ګوره دې عکس کې دا ګوره عکس ګوره ډېر تیز ده دې لپاره ګوره شکل چې تاسو هغه عکس راولئ دا ګوره پکچر فارمیټ په نوم باندې بل ټیب هم اوپن کېږي چې تاسو دا کورکټنس ګوره دا کولی شي دغې دا رنګ یې ګوره کم کوي ګوره کم رنګ ګوره کم کو ګوره دا رقم ته ګوره رنګ ډېر کم شو ګوره بیا راځم دلته انسرټ ټیب ته بیا راځم انسرټ ټیب کې دلته بیا شیپ ته راځم شیپ کې دلته ورته وایم چې یو شیپ اضافه کوم چې غواړم هغه لکه ګلاس باندې ماته راسي ګلاس داسې غوندې ګوره دا ما دا ځان ته انسرټ ګوره اوس ګوره دلته مونږه روټیټ د شان دغه د سمه ګوره روټیټ چې دا کنه دا ګوره څومره تاسو روټیټ کوئ کومه سي روټیټ کوئ تاسو روټیټ ګورته ما دا سي روټیټ کماته دا ګوره ګلاس دلته ګوره ولګوي اوس دا ګوره چې وړکه دا ګوره خیالم کړی لاسته ګوره اوس به رنګ جوړ وکړي دا کې کوي دې رنګ هم تاسو غواړئ چینج کې ورته مدام د هم دا رقم تکا ګوره دا یو ګلاس جوړ سو اوس که دا اخوا دې خوا بیا مکنه یا یو په غټو موړه کې کوم ټول غټ یو پاتې کې نو ټول غټي ګور دا رقم دا زو غټو مکنه یا کوم نو چینجز پکې راولم ګوره دا رقم ته خو ناراضي نو دې لپاره چې کوم ګروپ کوي اصلا یو چې سلیکټ کیبورډ څخه شیپ بٹن ونیسئ په نور هم دا رقم ته کلیک کړئ دلته راسي ګروپ ته ګروپ کې ورا ګروپ شي دا اوس قدم زه غټه وړه کې کوم نو ټول رقم ګوره غټيږي وړه کې په یو وخت باندې ګروپ دا غټه لري ګوره ګور مغړ مې ټول دا رقم دا غټ سو کدی کې دا عکس هم نه خوخي نور شي ډیزاین به کراولې یو کې تغییر راولې ټول کې ډیزاین تغییر راځي ګور اعظم کلیک کوم رقم دا ګلاس شکل غوړ رنگ غوړ هغه سي اډاوي سي ګوره دا موږ تاسو مخکې هم ولستل اوس راځم دې کې بل په انسرټ ټیب کې بل چې دا دې کې کوم آیکن دا آیکن موږ څو وخت یوز کو آیکن چې دا دغه د انټرنیټ چې تاسو ولرئ دا به تاسو استعمالولای شئ لکه تاسو په موبایل چې سټیکر شان استعمالوي کنه دا نه هغه شی ده
هماغه سټیکر دی ما رقم تاسو کټګوري لري کومه کټګوري تاسو غواړئ هغه کټګوري د ګوره پکې راوستلی سئ ګوره دا ټول کټګوري دي تاسو کوم کټګوري ګوره سټیکر دلته غواړئ هغه دلته ډاونلوډ کړئ دا ورته یم دغه ماته دی دغه ګوره کتابونه چې دا ورته یم انزرټ کړه ماته ګوره په انزرټ به کلیک چې کلیک هم کو ګوره چې هغه سرچ کوئ کلیک سرچ کې هم راځي اوس دا ګوره نیټ غواړي ګوره چې نیټ غواړي ګوره دغه راغی ګوره چې نیټ تاسو مه تیز او دا زر دلته ډاونلوډېږي دا ګوره چې غټ غټ وړکې کولی هم شئ دا هم ګوره رنګ مې دې خوښ نه ده ګوره دا کولی په سلیټ تاسو استعمال کوئ رنګ مې دې خو نه ګوره د شیپ کوم فارمیټونه چې دي هغه ټول دلته ګوره یوز کېږي دې باندې رنګ به دا رقم چینج هم کړو بل دی کې چې دا زه راځم بیا یو بل نوی سلیټ به واخلم بل دی کې چې دا ګوره 3D موډل دی دې ما چې کلیک کړئ تاسو دلته 3D دا هم آنلاین استعمالیږي دا هم تاسو کولی شئ سرچ کړئ یعنې ما سټیکر غوندې ده خو دې کې دا سټیکر نه لږ هغه اوچت دي دې که ویډیوګانې پکې راځي درته دا لکه مختلف شیان تاسو پکې راځي عکسونه لري خو 3D هغه کې دي چې هغه تاسو کولی شئ حرکت هم ورکوئ ګوره دا رقم ده ګوره دغه سړي نښه چې ښکاري ګوره دغه ګوره سړي ګوره حرکت نښه ده که نه دا څه شی کې تاسو کولی شئ هغه خط چې کله داسې انزرټ کړئ هغه ته حرکت ورکوئ او دا ګوره عکسونه دي ګوره دا هم 3D موډل دی تاویږي راتاویږي عکس خو نه کېږي او دا چې دا دی کې څه شی کوي دی کې تاسو حرکت ورکولی شئ هغه لکه ویډیو غوندې که نه تاسو دم سات دلته تاسو حرکت کوي نو راځم ګوره دې باندې ما کلیک دا هم د انټرنیټ سره ده ګوره ایجوکیشن وکړه دا ګوره ایجوکیشن باره کې مکمل هغې درته ډیټیل راوستل ګوره دې کې هم ګوره عکسونه هم شته دي ګوره خو زه ورته یم دغه انسان چې حرکت کوي مې کلیک مې کړو او دلته سرچ کې هم تاسو کولی شئ کوم خپل خوښې هغه 3D موډل پیدا کوي ما انزرټ کړه دا مې چې کله انزرټ کړه اوس دا هم انټرنیټ غوندې ده انټرنیټ که تیز وي ډېر زر انزرټ کېږي دلته تاسو ته راځي دې کې کولی تاسو نور چینجز هم راولئ دا لږ وخت نیسي ګوره په ایکن خوش ایکن ګوره سټیکر دا ګوره تاسو ته سټیکر غوندې راځي او دا چې دا د 3D موډل چې دا ګوره عکس دا ویډیو چې دا د عکس ویډیو مستقیم هغه کې راځي په 3D موډل کې 3D موډل ته خپل پوهېږئ چې د عکس دا کیفیت یې د کوالټي ډېره زیاته اوچته وي دغه د 3D موډل وایي چې دغه په مختلفو ورژنو کې نشته دی دا دغه نوي ورژنو کې دغه کې دا استعمالیږي دا لږ وخت نیسي چې ویډیو غټېږي زه به دا ویډیو سټاپ کوم پورې ګوره عکس ګوره دغه راغی ګوره دغه ویډیو 3D موډل چې و که نه ګوره دلته چې دغه ډیزاین چې ګورې دلته ګورې دې تاسو کولی شئ دې ته حرکت ورکوئ ګوره ستا او راتاو یې کولی هم دی شئ ګوره د هغې نښې دې لپاره ورکړې ده چې دا تاسو تاو راتاو کولی هم شئ ګوره ختم کړه ښکته کړه هغه تاسو دا کولی شئ ګوره د چې ودرېدې او دغې لاندې ګوره د هغه نښه چې ښکاري که نه دا د هغه غوندې دا دی هغه ګوره دغه ګورې دغه دا چې کلیک کړئ دا ګوره انلاین ویډیو ده ګوره چې کلیک کړئ دا درېږي نو حرکت نه کوي او که غواړئ نه دا د حرکت هم وکړي بیا دې باندې کلیک هغه ته لرې کړئ دا کلیک هغه ټک ماتې نه بیا دا نور حرکت نه کوي ګوره ښه دا ګوره دې چې کلیک کړئ دا ګوره نو ودرېده ګوره بیا ته چې کلیک بیا کړئ بیا ته ګوره حرکت کوي دا رقم ته ګوره بل چې دا دې کې ګوره ښه دا ګوره دې څخه هم تاسو کولی شئ ګوره دلته حرکت هم ورکولی شئ ګوره دلته هم درېږي هم ګوره حرکت کوي ګوره یا نیټ ګوره ډېر ضعیفه ده زما ګوره اوس پوره مکمل هغه لوډینګ یې ګوره مکمل کړی نه ځکه دغه لږ ویډیو لږه جام کېږي اوس ګوره ما اوس صحیح شو ګوره دې باندې ګوره چې کلیک یې ګوره د پلی نښه چې ده دا ګوره لرې کړه نو دغه راځي ګوره دا رقم ده ګوره اوس ولاړ ده دې باندې ګوره کلیک کړه بیا ته ګوره دې لکه هغه غوندې چې حرکت کوي که نه او دا ګوره اوس حرکت شروع ګوره ښکاري درته که نه دې څخه تاسو دا کولی شئ عکس غټه وړکۍ هم کوي دلته ګوره ښه دې څخه همدغه حرکت چې دلته تاسو ورکړه ښه دې څخه هم تاسو ورکولی شئ
دلته ګوره هم دې باندې کلیک کې عکس درېږي او دا چې حرکت دلته ګوره مختلف دی حرکت نور چې حرکتونه هم دي پکې چې هغه هم تاسو ته دلته راځي ګورې من زه کلیک کوم دلته ګوره دلته ګوره سټارټ کوي کومه راکه ورکوئ بل چې دا دی کې موډل چې دا دلته کله 3D موډل تاسو ته کلیک کوئ دلته ګوره دې څخه کولای شئ هم تاسو بل هغه 3D هغه چې د انټرنیټ څخه راواخلئ دلته چې دا ریسیټ موډل دې کې چې تاسو کوم تغیرات راوستي مثلا ګوره دغه حرکتونه ګوره تاسو د ګورئ که نه دغه حرکتونه ګوره ښه دلته اوس اول سر کې چې موږ راوړو دا رقم ته و دا ده اوس زه دې باندې کلیک کوم دلته یو بل غواړم بل حرکت ورکړم ګوره مختلف حرکتونه ضرورت هم دا رقم ته دي سي دا زړه دې موږ ته دا رقم ته شو سي دې ما چې کلیک کوي ګوره کمپیوټر کې وایرس هم نن راغلی ده ګوره زړه ګوره دا رقم ته شو که نه اوس راځم دلته ګوره ریسیټ موډل ګوره ورته بېرته ما پخواني حالت یې ماته راوله ګوره سایز یې مو ګوره ریسیټ ګوره ریسیټ 3D موډل هغه له راولي او که سایز یې هم ګوره موډل بېرته پخواني سایز ته راولي ورته ما هم یې عکس یې بېرته پخواني حالت ته راوله هم یې دغه غټوالی چې دا هم بېرته پخواني حالت ته راوله دې ما چې کلیک کړي ګوره بېرته پخواني حالت ته راغی ول سر کې چې څومره هغومره ما رقم ته راغی دا شیان موږ تاسو مخکې یو دا نه موږ ولوسته چې داسې رقم ته زوم کېږي هغه کېږي دا موږ تاسو په پکچر کې مو ولوسته شیپ کې مو ولوسته دا بیا موږ ته مخې ته راځي راځم بیا انزرټ ټیب ته موډل نه به ووځو دلته ګوره سمارټ آرټ سمارټ آرټ دا موږ څه مخکې استعمالوو سمارټ آرټ چې دا مختلف شیان تاسو استعمالولی شئ دا چې دا تاسو لکه د هغه نه ده که نه لکه اکاونټینګ سایکل چې تاسو لیدلی اکاونټینګ سایکل کې اول چې شی دویم چې شی دا رقم ته تاسو په یو دفتر کې بورډ او ډایرکټر کومه وظیفه ده بورډ ډایرکټر پسې معاون ده څوک ده پسې منیجر څوک ده دا رقم تاسو مختلف دې کې شیان راوستلی شئ زه راځم دلته دې لپاره چې زه دا رقم دغه کړم راځم دلته یو بل بلینک هغه واخلم چې دا مکمل موږ ته هغه سي چې ښه پرې پوه شو راځم دلته یو بل نیو سلایډ اخلم د هغه څخه هم تاسو استعمالولی شئ سلایډ او دلته هم استعمالولی شئ راځم دې باندې کلیک کوم دلته ما ته یو بل نوی سلایډ اخلم دا وایرس راغلی ده پکې له کوم ځای نه راغی په انټرنیټ واچو انټرنیټ مې بند کړل بیا خصو ها راځم سمارټ آرټ چې هر وخت تاسو ولدا کلیک کوئ پې ګوره دا رقم مختلف شي آل چې دا ګوره څومره ډیزاینونه چې ټول دغه یو ځای کې راغلي تاسو یې ښکته پورته هم کولی شئ که هغه رقم ته نه اخلئ ګورئ چې دا بېلابېل تاسو کولی شئ یو دانه هم تاسو دلته راواخلئ دا ګوره دغه لپاره چې اول کوم یو ده دویم کوم یو ده ګوره مختلف سلایډونه تاسو کولی شئ سایکل که ګوره هیرارکي د استعمالوئ تاسو مختلف هغه زه ورته هم دغه استعمال کوم ما ته ازم ګوره دا دې باندې چې کلیک کوم کو اوکې هم کو ګوره دا مختلف هغه دي ګوره ازم دې باندې کلیک کوم دا چې کله کلیک ګوره دا رقم دلته بس تاسو لیکي بورډ او ډایرکټر څوک ده احمد ده محمود ده به ولیکي دلته ولیکم عدنان د معاون څوک ده مطیع الله دا رقم د نور پسې څوک دي عمر ده د مطیع الله لاس لاندې شي دي علي ده او عثمان ده ګوره مختلف ګوره راغلی اوس زه غواړم دلته ګوره ښه دلته څه شی کوي تاسو کولی شئ دلته شیپ یې هم چینج کړئ دا شیپ یې نه غواړئ دا ډیزاین بل ډیزاین وګوره دلته ګوره ورته راواړئ ورته دا ورته همدغه ماته کړه ګوره دا رقم دی ګوره ډیزاین ورته جوړ کړو بیا راځو دلته اوس دلته درېږم دلته ورته وایم ګوره آرټ شیپ کله چې زه آرټ شیپ باندې کلیک کوم دلته ګوره بل معاون هم ګوره ورسره اضافه شو ګوره دلته لیکي شو ګوره دا رقم ته دا رقم له کولی شي تاسو د بولیټ چې ده تاسو کې بولیټ ولرئ بیا بولیټ هم پکې استعمالولی شئ دا رقم ده ګوره دا بولیټ شویب ته دا دې خوا راولئ ورته رایټ او لیفټ یې کړه ګوره نو چې کلیک ګوره شویب دې خوا رامتې لا ګوره اخوا لاړو نومې ګوره دا رقم ته
دا رقم دلته ګوره که دلته ودرېږي ګوره پروموټ او ډیموټ باندې هم تاسو کار کولی شئ دا که په کلیک کړئ ګوره عثمان باندې عثمان ګوره بره لاړه ګوره ان ګوره پروموټ ته ګوره ورته ګوره ډیموټ چې بېرته ورته راښکته کړئ ور بېرته راښکته کېږي دا رقم ته اپ اینډ ډاون هم کولی شئ زه راځم دغه عثمان چې دلته کولی ته اپ یې کړه دا هم پورته دې هغه ته اخوا کړه ګوره نور هم ورته مخ ورته کړه ګوره چې ان هلته ګوره لاړه ډاون یې بېرته دا رقم ته ګوره مختلف تاسو حرکات ته ورکولی شئ لی آوټ باندې تاسو چینج کوئ ګوره لی آوټ کې تاسو کوم رقم ګوره بوت د سټینډرډ د لیفټ د رایټ د کوم خو دې هم تاسو چینج کولی شئ ورته سټینډرډ ګوره دا رقم ته ده زه ورته یم بوت هغه ډیزاین یې ګوره راوله هغه ډیزاین یې نه راولي نور لیفټ ټو رایټ یې راولی شئ ګوره مختلف حرکات تاسو ورکولی شئ دې کې چې رنګ یې هم تاسو چینج کولی شئ ګوره دا رقم ته کوم رنګ یې چینج کوئ تاسو تم ټول دا رقم ته چینج کوئ اوس که څوک درته نه دې کې د یو مونږ ته هغه تغییر پر راوله ورته د یو باندې کلیک کړه لاړ شه دلته کلر ته چې لاړ دلته ورته رنګ واخله ورته دغه بیا راځم د سمارټ آرټ ته ګوره دا ټول وصول ګوره دا ګرافیکس تاسو مخکې چینج کړو بېرته اولي حالت ته راولي ګوره کنورټ چېرته راولي کنورټ ټو ټیکسټ ته راوړئ کنورټ ټو شیپ ته کنورټ ټو ټیکسټ کې ټیکسټ ته ګوره راځي دا رقم ده ګوره ټول دا رقم نه راوستل بیا کنټرول زیډ وخمه او کنورټ ټو شیپ یې که چېرته کوئ دلته نو دا شیپ فارمیټ دی شیپ فارمیټ ته چې لاړه ګوره نو تغیرات تاسو راوستی نه شئ ګوره ښه شیپ فارمیټ د شیپ مکمل فارمیټ څومره چې تغیرات پکې راځي که نه ټول تاسو دلته پرې راوستلی شئ کنټرول زیډ بېرته وخم ته شیپ فارمیټ نه هم کاږم ګوره فارمیټ به دا رقم راغی بل چې دا دی کې نن تله زه راښکته کېږم څه به وکړو دا به ډیلیټ کړو کنابونو سره کیبورډ څخه بټن به ووهو بل چې دا په انزرټ هغه کې دلته چارټ ده چارټ موږ تاسو ګور دا کې یو ډیټا چې موږ تاسو کړه غواړو ګرامټیکل ډیټا چې هغه پریزنټ کړو بیا چارټ یوز کوو چې چارټ کې مختلف دلته موږ سره چارټونه شیان دي چې تاسو ټول دغه یوز کولی شئ زه راځم دلته ګوره عمومي چې دا موږ به دغه هغه کې دا اکثره خلک دغه یوز کوي دا مې اوکې کړو دا مې چې اوکې کړو موږ تاسو چارټ راځي دغه چارټ کې موږ به تاسو شی کوو خپله ډیټا به پکې انزرټ کوو ګوره چارټ راغی چارټ چې دا ګوره دا ټول هغه دي چې تاسو کوم هغه راوړئ زه راځم دلته لیکم علي لیکم عمر عثمان لیکم پښتو میت هیڅ ګوره دا دې نمرې ورته دې کې وړي دي 90 وړي دي بلکې 90 وړي دي د 80 وړي دي 80 وړي دي د وړي دي 80 دی بل وړي دي 80 اویا 55 ډیټا ګوره هم لاړه 55 دا مې دی څلوېښت د ګوره وړي دي څلوېښت وړي دي شلې وړي دي دېرشې وړي دي 15 ګوره هلته کوم ډیټا چې موږ ولیکله که ټوله ډیټا ګوره دلته ګوره هماغه رقم ته ګوره ډیټا ګوره راغله دلته ګوره چې دی ګوره د هغې د هر یو کس دغه دي دا هم دا بېرته بندوم کلوز کوم دا چې کلوز کړي ګوره دا هم موږ تاسو ولوستو چې دا چارټ الیمنټ چې دا ګوره دا مختلف بیا خپل هم کتلی شي ګوره دې کې دا مختلف ګوره هغه دي ګوره نمرې سره کوم شیپ سره کوم ښکاره شي ګوره دا رقم ته تاسو یو دانه بیا د خپله هم کتلی شي زه هغه ګوره چې کوم ډیزاین تاسو خوښېده هماغه راواخلئ ګوره دا رقم ټیبل دې هم وښیي ګوره هم نمرې وښودې هم چارټ یې وښودو مختلف ډیټا تاسو پرې ډیزاین کولی شئ بیا راځو دلته ګوره شیپونه دي دغه شیپ کې دغه کولی شئ شیپونه خوښ نه باندې کلیک کړئ نور شیپونه هم راځي ورته دغه شیپ صحیح ده ماته
ګوره هماغه ډیزاین راوسته دا رقم ته چینج کلر چې دا دلته ګوره ښه بل رنګ چینج کوئ ورته هغه رنګ نه غواړئ دا رنګ یې غواړئ ګوره دا دغه ګوره رنګ ورته چینج را چینج صرف کولی شئ چینج یې کوئ بیا دې ګوره نور فارمیټونه دي ګوره کوم فارمیټ تاسو غواړئ ورته هم دا فارمیټ یې غواړم ګوره مختلف فارمیټونه تاسو پکې یوز کوئ ورته دا فارمیټ غواړئ تور دا تور یې صحیح دې کې چې دا ګوره سویچ رو او سویچ ټو کالم ده دغه نومونه چې دي ګوره نومونه ترې لاندې دي که نه او دغه پاس دي که نه لکه کسان نومونه دغه تاسو چینج را چینج کولی هم شئ دې باندې دا کلیک کوئ دلته ولاړ شي سلیکټ ډیټا ته سلیکټ ډیټا چې دا دلته دا ګوره فال کېږي بیا ډیټا چې دا او سلیکټ ډیټا موږ کوم وخت یوز کوو کله چې ډیټا کې موږ نور اضافه والی هم راسي نو بیا سلیکټ ډیټا دلته موږ سیف کولی شو دلته ګوره لیکې ګوره دا راکړه دلته چې ډیټا هغه سوله دلته ټول سلیکټ به کړو څومره چې ډیټا لاندې ځای هم تاسو سلیکټ کولی شئ ته دومره سلیکټ یې کړه ماته نو ټول هغه نور هم ګوره سلیکټ کېږي زه دې خوا ته به راولم چې ډېر زیات ځای مه وټاکه ګوره اوس راځم دلته ورته لیکم دلته دغه سلیکټ ډیټا کې دغه خانه ګوره بله هم دغه اضافه ګوره واخیسته دا هغه به یې کړم ګوره دلته دا رقم ته دا هم اوکې کړ دا هم اوکې کړ دا اوس لیکم دلته ګوره لیکم عبید څو وړي سلې وړي دي ګوره د بل کې وړي دي 90 وړي دي بل مضمون کې وړي دي 80 اوس ګوره د عبید اضافه نه شو که نه نو د عبید اضافه د ګوره لپاره ګوره سلیکټ به کړي ډیټا دا به کلوز کړي دا رقم ته ګوره هغه ډیټا ګوره هم اضافه زه راځم ګوره خاص سویچ ټو کالم کوم او روی کوم یې اوس دې باندې مې کلیک کړ اوس ګوره سویچ ګوره رو ټو کالم ده ګوره کومې خوا غواړې ګوره دا نومونه دې خوا سول که نه ګوره هغه اخوا سول ده ګوره هم تاسو لاندې هم ښکارېږي ګوره بیا ګوره کلیک کړه ګوره هغه دې خوا وختل هغه دا خوا وختل بیا کلیک کړه تاسې کوم یو ریموف کې ډیلیټ کولی هم چې ته غواړې دغه چارټ کې درته شو نیسي ورته اوکې نو دې ګوره اتومات هغه نومونه شیانې ګوره ټول چینج سوله بیا راځم دلته راځم ګوره ایډیټ ډیټا دغه ډیټا کې ماته ایډیټ راواله ګوره دا عبید ټول هغه دي پکې که نو ته ډیټا ایډیټ کړه چې کلیک یې کړې دلته اوس د نومرې که نه اوس فرق تاسو نه د نومرې غلطې سوي دي نومرې د کسټم ډېر ورکړي هغومره نه وي وړې مثلا زه راځم دلته ګوره دغه علي چې دا د پکې 80 وړې ولې دې کې وړې وې 80 وړې ولې او دې کې وړې وې 90 نو اتومات ګوره شی کېږي دغه 40 ته که نه دا باندې ګوره کلیک کړم دې خوا ته تې نه او دا کلوز کړئ ګوره 90 شو ګوره بل دې کې دا ایډیټ ډیټا کې چې دا دلته ګوره ایډیټ فرام ایکسل ده ګوره ایډیټ ډیټا ان ایکسل دا مکمل ډیټا چې دا ګوره دا لوبه کې موږ د ایکسل ځای اوپن کړي اوس غواړو مکمل ایکسل موږ ته اوپن سي چې د ایکسل کې به موږ تاسو مکمل د ایکسل فنکشن دي یا کوم ډیزاین فارمیټ شیان چې دي هغه ټول موږ تاسو پکې اپلای کولی شو ګوره موږ ته مکمل ایکسل پروګرام ګوره خلاص شو ګوره اوس تاسو کولی شئ هر رقم دلته کې چینجز راولئ ګوره مکمل ایکسل فارمولې پکې یوز کولی شئ تاسو بل چې دا ګوره چینج ګوره چارټ ټایپ ده چارټ چې دا غواړم چینج یې کړم دغه چارټ ته دې ته وړه راته دا رقم ته یې کړه ګوره دا رقم ته ګوره دا رقم ډیټا ګوره ټول دا رقم دې شو کړه د کسانو ګوره میوزیک منو هم تاسو رنګونه شیان چینج کولی شئ نو دا زموږ د تاسو نن ورځې درس باقي مې په لوی الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ